اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ ټولو پښتنو ورونو خویندو السلام علیکم. ټول ستړي مشئ، الله مو ښاد او آباد لره. ورونو خویندو، تیرو ورځو کې داسې څه خبرې اترې منځته راغلې چې ما ته ښکاره شول چې یاره د ډاکټر خان تحریک ملګري او نور پښتانه چې دی نو هغه د ډاکټر خان تحریک د نظریې نه خبرول لږ لازم دي. ملګرو، نن زه غواړم چې د ډاکټر خان تحریک نظریه تاسو ته او خپل ملګرو ته یو ځل بیا چې دی نو وړاندې کړم. نظریه خو 14 کاله مخکې چې دی مخې ته راغلې وه او لیک کې موجود ده، خو بدمرغه نورو پښتنو سره سره زموږ خپل پښتانه زموږ د تحریک اکثر ملګري چې دی نو هغه یا خو ته جوړې خبر شوي نه دي یا چې دی نو هغه په هغې روان نه دي، عمل کولو کوشش نه کوي. ورونو، د ډاکټر خان تحریک د نظریې په مطابق دا دنیا د الله تعالی ملک ته په دې کې میشته ټول انسانان د انسانیت لاړه الله تعالی یو شان مخلوق دی. کله چې موږ وایو چې د انسانیت لاړه د الله تعالی یو شان مخلوق دی، نو په دې کې بیا فوقیت په قوم، په ژبه، په رنګ دا ختم شو. مطلب دا چې د انسانیت لاړه ټول انسانان کاغه هر څنګه دي، هر رنگ دي، هر مذهب دي، هر دغه دي، نو هغه د انسانیت لاړه یو شان دي، فوقیت نشته. دا دنیا چې کله مونږه د الله تعالی ملک ګڼو، نو په دې کې میشته ټول انسانان د انسانیت لاړه د الله تعالی یو شان مخلوق ګڼو. قومونه، قبیلې مونږ د الله تعالی د دې ملک نړۍ ادارې او د ادارو څانګې ګڼو، او ژبه د هر قوم د بیل پیژنګلو هغه ښکارا نښه د الله تعالی لاړه شاعر الله دی، او یو قسم لا دا زمونږه ښکارا پیژن پاڼه ده. د یو قوم پیژنګلو چې دی نو د هغه د ژبې نه دي، او ژبه د قوم د بیل پیژنګلو دپاره ډېر اهم ده. مونږ که چېرته د نړۍ د یووالي، د امن او پرمختګ دپاره کار کول غواړو، نو لازم ده چې قدم به مونږه د خپل قوم د یووالي، امن او پرمختګ نه اخلو. مونږ دپاره د نور قومونو غړي، د نور قومونو ژبې، د نور قومونو هغه بیله پېژنګلو هغه قدرمنه ده، مونږ د هغې قدر کوو. مونږه دا قومونه چې دی نو د زنځیر ګڼو، او د دې هر قوم چې دی نو د قومونو د دې زنځیر کړۍ ګڼو. مونږ دا فرق نه کوو چې یاره زمونږ قوم چې دی نو دا بهتر دی او د بل قوم چې دی نو هغه کمتر دی. خصوصیات او ښه بد هغه بیلې خبرې دي، تقوا بیله خبره ده. فوقیت په دې څیز کې مونږه بالکل هغه دغه نه کوو چې یاره مونږه د نورو قومونو ته سپک ګورو یا د هغو ژبو ته سپک ګورو. مونږ د هغوی حق منو، او د چرې به مونږ خپل قوم ته دا ونه وایو چې یاره د دوی حق مونږ نه منو یا د بل حق مونږه خوړلو ته تیارېدی شو. اوس د خپل قوم د بیل وجود د مضبوطولو دپاره او د یووالي، امن او پرمختګ دپاره یو څو داسې خبرې دي چې هغه مونږ په لیک کې هم چې دی نو هغه راوستي دي، چې په هغې کې په سر کې دا دي چې یاره د قوم د خدمت دپاره به دروغ، دوکه او ظلم نه به لاس وینځو. دروغ، دوکه او ظلم نه به لاس وینځو، حق به ښکاره کوو، انصاف به لازم کوو، غیرت یعنی ځان سره سره به د بل انسان د عزت نفس لا
لازم خیال ساتو. د قومي یووالي امر پرمختګ د پاره با قرباني ورکوو. خپلو کې به خپلو قبیلو ته به نه محدودیږو. د لیک لوست پښتو او نصاب به یو کوو. د قوم د پرمختګ د پاره به ښځې نر دواړو ته د خپل دود دستور دننه د ساينس او ټکنالوژي علمونه ورکوو. د بل رور دین مذهب یا فرقه به د نفرت سبب نه جوړو. زما په خیال تاسو بلک غور کړی وي دي خبرو ته چې د لیک لوست پښتو او نصاب به یو ساتو. د یووالي د پاره ډېر اهم څیز دی. خپلو قبیلو ته به نه محدودیږو. د قوم پرمختګ د پاره به ښځې نر دواړو ته د خپل دود دستور دننه د ساينس او ټکنالوژي علمونه ورکوو چې د پرمختګ د پاره لازمي خبرې دي. د بل رور دین مذهب یا فرقه به د نفرت سبب نه جوړو. د بل رور دین مذهب یا فرقه به د نفرت سبب نه جوړو. خپل خبره به د عمل په لار په نرمه او په ښه اخلاقو بل ته رسوو. خپل ښه پښتانه دود دستور جامه به ژوندي ساتو. کومې فتنې چې د قوم د دود دستور او یووالي امر پر او پرمختګ پر مخ وي. کومې فتنې چې د قوم د دود دستور او د یووالي امن او پرمختګ پر مخ وي د هغې د ختمولو د پاره به مخنیوي د پاره به اول د قوم په خلکو کې شعور را بیدارو او په یو ځای به قدم اخلو. د بل قوم غړی که موږ سره اوسیږي، یاد ساتئ، د بل قوم غړی که موږ سره اوسیږي نو هغه به زموږ میلمه او همسایه وي. هغه ته به هر قسمه تحفظ ورکړی کیږي. هیڅ قسمه ظلم او ناانصافي به ورسره نه کیږي. د هغه د دین مذهب او فرقې به خیال ساتل کیږي. د قوم یو غړی که د نړۍ په یو بل ګوټ کې اوسي او زیاتې ورسره وشو نو ټول قوم به د هغه د پوښتنې د پاره راپاسو. د قوم مشران او لارښودونکي به عام ژوند تیروي. د غم او د خوشحالو په موقع به بې خوده کیږو نه او په هر حال کې به د صبر او حیا لمن نه پرېږدو. د قوم وفادار او مرستیال به اوسو. پښتنو که موږ د هر څه ته تیار یو نو د نړۍ سرلښکري مو مبارک شه. وروڼو، دا د ډاکټر خان تحریک نظریه ده چې په لیک کې موجود ده او د خواوشا 13 کالو راسې چې دی نو د دې دا په لیک کې موجود ده. پکار ده چې د ډاکټر خان تحریک هر غړی د دې په مطابق عمل وکړي او پښتانه هم د دې نه خبر شي چې د ډاکټر خان تحریک نظریه څه ده. د ډاکټر خان تحریک په نظریه کې د بل قوم د ژبې، مذهب، دین، فرقې څه دغه دی د نفرت سبب نه دی جوړول. که څوک په هر دین دی تر څو چې هغه ستا په معاشرتي ژوند کې لاس نه وهي، ستا سره په ضد کې نه راځي نو هیڅ دغه نشته دی چې دغه خلاف دی دغه دین، دغه مذهب، دغه فرقه د نفرت سبب جوړه کړي څوک. نو دا خبرې وي چې ما تاسو ته وړاندې کېښودې. که زموږ نه په دې نظریې کې څه دغه راځي، بدلون راځي، زموږ چې دی عمل نه کوو د ډاکټر خان تحریک ملګري، نو تاسو په جار، په میډیا، په هر طرف چې دی نو تاسو ویلی شئ او دا ستاسو فرض دی چې په موږ که په هر ډګر وي، که تاسو د سوشل میډیا په لار وي، که په هر څه وي، تاسو په کلکه باندې زموږ غندنه هم کولی شئ. زموږ چې دی نو
موږ سره مینه هم ښکاره کولی شي. که تاسو مینه را ښکاره کولی شئ نو تاسو خپل هغه تنقید هم کولی شئ. تنقیدونه چې دی نو دا د اصلاح دپاره وي، که څوک یې ګڼي او که نه ګڼي خو دا د اصلاح دپاره وي. او که څوک یې د اصلاح په نیت کوي او که نه کوي خو موږ به د اصلاح اخلو که خیر وي. نو په هر دغه په هر ډول چې دی نو نظریه ما تاسو ته مخکې کېښوده. زموږ نظریه چې دی نو دا لیکلي هم موجود ده. که زموږ یو ملګري تر دې چې زه هم د دې نظریې نه اوړم چې دا چونکې په دې باندې ملګري متفق شوي دي، نو پکار دا ده چې مونږ هغه په کلکه سره چې دی نو ما هم تاسو وغوندئ چې یاره دا شی غلط دی، دا د نظریې نه بهر دی دا خبره. نو خبره دا بالکل صفا ده، دغه ده. ما سره به هغه خلک دغه کې کینی، په مخامخ کینی چې هغه د پارلمان د پنجاب د پارلماني سیاست نه بار وي. ما سره به هغه خلک چې دی په مشرۍ کې راځي چې هغه د پارلمان د پنجاب د پارلمان سیاست سوچ هم نه کوي. نو دا هر څه چې دي دا په نظریه کې لیکلی شوي دي او وجوهات د دې مونږ په ټکي په ټکي د دې بیانولی شو. مونږ ته پته ده چې یاره دا څه نظریه چې لیکلی شوې ده دا د ملګرو په هغه اخلاص سره، په مینې سره او په دغه سره لیکلی شوې ده. دې کې بدلون داسې د قرآن ټکی نه دی، خو که ملګري په متفقي دغو کې چې یاره د دې کې داسې بدلول دي نو هم بدلېدی شي. خو هغه د متفقالۍ خبره ده چې څوک ټول ملګري په دې باندې کوم چې مشران دي، نظریاتي مشران دي، هغه چې په دې باندې متفق شي نو بالکل نظریه چې دی نو هغه څه د قرآن ټکی قرآن دغه نه دی چې نشي بدلېدی. خو دومره مې تاسو ته واضحه کړه چې د ډاکټر خان تحریک چې دا نظریه چې ده نو دا د یو قوم، ژبې یا مذهب یا فرقې یا دغه خلاف قطعا نه دی او نه ده او نه به وي که خیري. نو که بعضې ملګرو نه څه داسې دغه شوي وي، مانه شوي وي یا بعضې ملګري پرې پوه شوي نه وي نو خپل دغه دې وکړي چې د ډاکټر خان تحریک نظریه چې ده نو دا د یو قوم، مذهب، ژبې یا فرقې یا دین خلاف نه ده. دا د خپل قوم د یووالي، امن او پرمختګ دپاره ده. دا د تړون دپاره ده. دا چې دی نو دا خپلې بیلې پېژنګلو د بقا دپاره ده. نو هر څه چې دي په دې غور پکار دی. دا د پښتنې په پښتنه خاوره د پښتون قوم د معاشرتي ژوند دپاره ده، د پښتونولۍ د رایج کولو دپاره ده. پښتونولي یو داسې نظام دی چې په هغې کې د بل د مذهب، د بل د دین، د بل د فرقې، د بل د قومیت ډېر زیات خیال ساتلی شوی دی. او خیال موږ سره په سلونو کاله چې دی نو دلته کې نور مذهبونو، دینونو او دغه قومونو والا خلک اوسېدلي دي او چرې ورته چا په اوچتو سترګو نه دي کتلي، په چا ورته چې دی نو هغه په نفرت سره نه دي کتلي. هغوی دلته ښه په خوشحالۍ ژوند کړی دی، اوس هم کوي. نو پښتونولي د اصل کې د ډاکټر خان تحریک نظریه ده او په پښتونولۍ کې چې دی نو هغه د بل قوم د ژبې، جامې، دود دستور، د بل قوم د دین، د مذهب، د فرقې ډېر زیات قدر دی. مونږ به هم انشاءالله چې زما یقین دی چې زموږ ملګري به هم که خیر وي په هر صورت د بل قوم یا د بل دین یا د بلې فرقې چې دی نو هغه به قدر کوي او په ښه اخلاقو سره که هغه وایي چې یاره دا په غلطه دی، په ښه اخلاقو سره په دغه سره په سر سترګو. خو کله چې د معاشرتي ژوند، زموږ د معاشرتي ژوند خلاف څه سازشونه یا څه دغه د بارانو دغه راوچتېږي نو په هغې کې به چې دی نو تاسو نه خفه کېږئ، ځکه چې پښتونولي به مونږ قایم ساتو که خیري او د دې د قایمولو، د دې د مضبوطولو دپاره به که خیري کوشش کوو د زړه د خلاصه. په هر صورت کې مونږ د یو ملک دپاره کار نه کوو، مونږ د بل مذهب دپاره کار نه کوو، مونږ د بل هغه ژبې دپاره کار نه کوو. مونږ د خپل قوم یووالی غواړو، امن غواړو، پرمختګ غواړو. مونږ د خپل قوم د اکثریتي دین اسلام قدر کوو. خپل هم چې دی نو د الله کرم دی، د زړه د خلاصه مسلمانان یو. خو د دې مطلب دا نه دی چې مونږ د بل که څوک بل دین یا بل مذهب لري
نو موږ د هغوی چې دی نو د هغوی نه نفرت کوو، دا هېڅکله داسې نه ده. نو د نظریې په مطابق به چې دی نو ټول ملګري چې روان یو او د پښتون قوم د یووالي، امن او پرمختګ دپاره به کار کوو. تمه ده چې زما دا عرض به تاسو ته وړاندې شوې وي. نظریه چې دی نو هغه په لیک کې هم موجود ده د ډاکټر خان تحریک په سر سترګو څه دغه وي هغه تاسو بیا موږ کولی شئ. خان بابا تېره ورځ یو ملګري پوښتنه لرله چې تاسو تېره ورځ په پېښور کې د کور کمانډر سره لیدل کړي وو، نو د دې په شا څه مقصد و ستاسو د دې ملاقات څه دغه و؟ تېرو ورځو کې مونږه د ښکاره خبره دا ده چې آیسایي والا راغوښتي وو. دا تېرو ورځې نه دي، د دې میاشت خو به یې کېږي. مونږه راغوښتلی شوي وو، یو خبره خو ځان سره صفا کوي، مونږه تلي نه وو، مونږ راغوښتلی شوي وو. که مونږ نه تلو نو مونږ سره دا دغه نه وو چې یاره مونږ به نه ځو. مونږ به ځو، ولې به نه ځو؟ یا خو به چې دی کار بندوو او یا به د هغوی سره کینو، د هغوی د خبرې به جواب ورکوو. زما په خیال کم داسې تنظیم دی، کم داسې تحریک دی چې هغه به هغوی سره نه ناسته. د ډېرو تحریکونو مشران خو د هغوی په ښوونځو کې سبقونه هم ویلي دي او د هغوی سره اوس هم ناست پاس وي، د هغوی په پارلمانونو کې ناست دي، د هغوی نه تنخواګانې اخلي، د پنجاب د لاندې حلفونه اوچت کړي دي. نو ډاکټر خان تحریک خو زما په خیال چې یو د الله کرم دی چې څوک پې د ګوتې نیولو سوچ نشي کولی چې ګوته نیسي نو څلور به یې ځان ته مخې ته راځي، که نه نو دا ګز او دا میدان چې څوک داسې نر وي چې هغه وایي چې ډاکټر خان تحریک چې دی هغه د پاکستان د ادارو دپاره یا د افغانستان د ادارو دپاره یا چې دی نو د بل ملک د ادارو دپاره کار کوي، نو دا ګز او دا میدان ثابت ملکونه دې راپاسي، دغه دیو کې خپل هغه ټول لټون دیو کې. نو ما په خیال خو لاس د ټولو آزاد. مونږه راوغوښتلی شو، مونږه 2 غنټې چې دی نو هلته کېنولی شو، مونږ نه چې دی نو پوښتنې وشوې، ډېرې پوښتنې وشوې، تر دې چې په پوښتنو کې مونږ دا ولیدل چې یاره مونږ خو د پي ټي ایم نه زیات خطرناک خلک یو. مونږ ته دا راښکاره کړی شوه، مونږ ته چې ډېر داسې خبرې وشوې چې هغه مونږ یې بیا هم په عوامو کې کول نه غواړو. دغه مونږ خو د دې څه خبرو بالکل دغه نه کوو. وجوهات څه دي؟ مونږه د خپل قوم یووالی، امن او پرمختګ غواړو. که زمونږ قوم غواړي چې یاره مونږه ډیورنډ نه منو، زه په سر کې وایم چې نه منو. که زمونږ قوم وایي چې یاره زه د قوم د دغه سره ولاړ یم، اکثریت سره ولاړ یم، زما خواهش دی چې زه ځان ته وطن، زما خواهش دی چې زه د پښتنو ځان ته وطن وی، د پښتنو د اختیار وطن وی، خپله ژبه، خپلې جامې، دود دستور وطن وی. خو که ما سره اکثریتي پښتانه نه مني نو زه په هغه باندې زه زور نشم کولی. دغه شانتې هغوی په ما باندې څوک زور نشي کولی. خو که څوک دا ثابتولی شي چې ما د دې ملک یا د بل ملک د ادارو دپاره یو ګام پورته کړی وي، یو سمیتې اغوستې وي یا مې نور څه داسې تعلق د دغه سره راغلی وي، نو دا ګز او دا میدان مخامخ بالکل مخامخ په هر میدان، په هر ډګر ګوته نیول آسان کار دی، خو چې کومه نورې ګوتې بیا تا طرف ته راځي نو هغه بله خبره. مونږ دا ښکاره ویلي دي چې مونږه د بل قوم یا د بل قوم د ژبې یا د بل د مذهب د دین خلاف نه یو. مونږ خو د خپل قوم یووالی، امن او پرمختګ غواړو، د خپل قوم حقوق غواړو. د خپل قوم حقوق غوښتل چې دی نو دا قطعاً چې دی نو په هیڅ قانون جرم نه دی. د بل زموږ د قوم حقوق که څوک نه راکوي نو دا جرم دی. نو مونږ راغوښتلی شوي یو او راغوښتل چې دی نو دا د هغوی کار دی. نه تلل چې دی نو یا خو به کار نه کوي یا به نه ځي. نو مونږ تلي یو، مونږ بالکل هغوی ته مخامخ ناست یو چې که تاسو ووایئ چې یاره مونږ د پلانونو خطرناک یو یا داسې یا هغسې یا زموږ خلاف، مونږ دا هم هلته واورېدل چې یاره ستاسو خلاف ډېر زیات شکایتونه دي چې دا د پلاني ملک چې دی نو یا خوا دي دي خوا دي داسې هغسې. مونږ ناست یو دلته کې. داسې خو به ډېر وي چې یاره داسې خو به ډېر وایي چې یاره داسې کار دی داسې کار دی. زه وایم چې دا بل داسې دی، نو په دې خو نه ده که نه، څه ثبوت به وي، څه نور څه به وي. زه خو د دې څیز بالکل قایل یم. زه چې څه کوم په
جار به کوم او د الله کرم دی چې په جار کوم زه چې څه وایم هغه جار وایم نو موږ راغوښتلی شي یو. ایوب صدف صاحب وایي د بڼ مجلې په چاپ ډاکټر خان بابا او د تحریک ټول ملګرو ته مبارکي وایم د زړه د تله. ایوب صدف صاحب ډېره مننه. دا خو بس ستاسو دغه هغه مینه وه چې ورو ورو روانه شوې ده او د بېوسۍ هغه دغه دی که نه نو تاسو به نن چې دی نو د بڼ د مجلې به موږ تاسو ته مبارکي درکوله خو ستاسو هم بېوسي ده او زموږ هم بېوسي ده. الله مو خار لره. نواز غورځنګ وایي تاسو وزیرستان ته نه راځئ، دلته په پښتنو ډېر ظلمونه شوي دي. نواز غورځنګ صاحب زه وزیرستان ته نه ځم، دا خو خیر دغه ده ځکه تېرو لږې څو ورځې مخکې چې دی نو یو څوک وفات شوي نو زه تللی وم. کوم ځای ته ورغلي وم؟ ټل بس خواوشا نږدې بارډر دی د دې. او ټل خواوشاته زه دغه ته تللی وم، د دعا ته ورغلی وم. تلګ راتلګ خو خیر خو هغه بعضې څیزونه چې دی نو خبرې بعضې په ښکاره کېږي بعضې نه کېږي خو تلګ راتلګ خو خبر د خپل پښتون ورور نه به خبر یو خو یا به خبرې کوو یا به کار کوو یا به چغې سوري وباسو یا به ګوټ په ګوټ چې دی نو نارې وباسو یا به چې دی نو ورو ورو هغه دغه د هر تنظیم د هر دغه خپل یو فکر وي خپل یو طریقه کار وي نو کېدای شي چې زموږ طریقه کار څه بل څه وي. موږ چې دی نو موږ په هېڅ صورت د پنجاب د ظلم ته د پارلماني ظلم ته د پنجاب د غلامۍ ته ښه نه شو ویلی او نه چې دی نو موږ دا قبلولی شو خو په زموږ په نظم باندې چې خو سرور نه کېږي څه ډېر څه کول پکار دي څه ډېر څه لارې راویستل پکار دي. تاسو وګورئ چې زمونږ د بارډر د دې دغه سره ازغنتار سره چې دی نو زموږ د څومره پښتنو چې دی نو هغه ژوند تنګ شو، روزګار یې تنګ شو، هغه رزق یې تنګ شو خو غږ نه شو کولی. نو دا غږ به رو رو هغه ځکه چې اوبه څه لار خو به راوباسي الله دې خیر کوي چې څه به کېږي. موږ دې خلکو ته بیا وایو چې یو لار ده حقوق یا ازادي، نو بله لار څه شته دی نه. تمه مونږ دعا کوو چې یاره دوی زمونږ په دې دغه پوهه شي. نن خو زما په خیال چې یو څوک راپاڅېدلي د خپل وروڼو دغه دپاره کار کوي څه د ژوند دپاره کار کوي دا سماله به چې دی نو نیغ په نیغه د ازادۍ چغه ووالی شي نو بهتر دا ده چې دوی په دې دوو کې صرف خپله اوس خو مجبوري ده موږ د دوی نه غواړو چې حقوق یا ازادي خو خدای وکړه که دا دغه وخت تیر شو نو بیا به د دوی مجبوریانې وي. د څو ملګرو د دغه باندې اعتراض کړو د پی ټي ایم په دې دغه چې تاسو ګیله کړې وه تاسو له ګیله نه وه پکار دا قومي مبارزه ده نو دغه ګیله هم خلکو کړې وه اعتراضونه هم خلکو کړي نو که تاسو په دې هکله څه خپل دغه وړاندې کوي چې تاسو مونږ ویلو چې یاره مونږ تر اولې ورځې نه واخ تر دې ورځې پورې مونږ د دې په هر جلسه او په هره غونډه کې ګډون کړی دی. دې د دوه کسو تنظیمونو ته لاړه هغې ته دعوتونه ورکړه په رسمي توګه باندې خو مونږ نه چا تپوس قدر هم نه دی کړی چې تاسو ولې نه راځئ او که راځئ نو تاسو چېرته یې نو مونږ د هغې هغه اظهار کړی د خپل خفګان چې ولې مونږ پښتانه نه یو که مونږ پښتون ته کار نه کوو د هغه اظهار په بدل کې به د خلکو هغه نفرت او هغه غصې تاسو په دې هکله که څه ووایئ خلکو ته هسې که د اظهار خبره وي نو تاسو زما په خیال لږ ناوخته خو مخکې نه اظهار په کار وکړه خو خیر هغه بیله خبره ده. که چېرته تاسو کتلی وي تیر په کال کې یو کال کې به لس پیرې زه خوشحال په ژوندۍ بڼه راغلی یم ډېر داسې تپوسونه د پښتون غورځنګ ملګرو باندې کړي دي چې هغه په دغه نو کول پکار ما ورته ویلی شو چې یاره دا خبرې تاسو په دې ولې کوئ داسې خو ما د هغې جواب ورکړی دی ما زړه نه یې تنګ کړی چې یاره که یو ملګری چې دی نو هغه په میډیا پوښتنه کوي یا به دغه پوښتنه کوي دا پوښتنه د یو که د یو ذهن ته راوچته شوې ده نو هغه د ډېرو پوښتنو په ذهن کې کیدای شي د هغې په کار دی چې موږ په نرمۍ سره جواب ورکړو د هغې دې سره د پښتنو ترمنځ هغه سوالونه ختمیږي هغه
چې د یو پښتنه راپاسي او هغه د ډیرو خلکو په ذهن کې کېدی شي، نو که یو جواب ورکړي، یو ته جواب ورکړي شي، نو هغه د ډیرو ته جواب لپاره کافي وي. که هر څه دي دینا انکار نشته دی چې موږ د پښتون قوم د یووالي، امن او پرمختګ لپاره د هر پښتون ټولنې سره ودرېږو. موږ زما په خیال چې ولاړ به یوم که خیري، خو د پښتنو حق چې دی نو هر څوک لري، تاسو هم لرئ، بل څوک هم لري، بل څوک هم لري. زه دلته به دې بله چې کښېنم، زه خو ملګرو ته یم چې څوک که ظلم وکړي د هغې جواب ما ته وایي چې ورکړه. د دې پکار دی چې زه هغه ته ووایم چې وروره دا د دې ضرورت نشته دی، ته مخامخ راشه کښېنه، ما سره د دې خبرې دغه وکړه. زه ډېر داسې د پاکستان وروڼه چې هغه د پاکستان هغه فکر کې را لوی شوي دي، د پنجاب په هغه فکري ښوونځو کې را لوی شوي دي، هغوی ته زما دا عمل چې دی، زما دا کړوړې چې دي، دا د پاکستان سره غداري ښکاري، د پنجاب سره غداري ښکاري. دا د هغوی فکر دی. کله چې کینی ما سره او زما یقین وکړي چې هغه 2-3 منټه ما سره کینی، نو هغه دا فکر چې دی نو هغه بدل کړي چې نه دا غداري نه ده، دا خو حق غواړي او زموږ حق غواړي او موږ دپاره یې غواړي. همدغه شان که زه د کابل د خوښې کار ونه کړم، نو هغه بیا زه چې دی نو هغه یو ټکی دی سمالی یا خو هغه ګل خان به شم یا به سمسیره شم. نو زه هغوی ته هم وایم چې یاره ما کله ویلي چې زه کابل له کار کوم، ما کله ویلي چې زه پنجاب له کار کوم، زه پاکستان له کار کوم، زه افغانستان له کار کوم، یا زه بل ملک له کار کوم، زه خو پښتون قوم له کار کوم. او د پښتون زه عام پښتون ذهن لرم، عام پښتون چې ذهن سوال را پیدا کېږي د هغې غوښتنه به کوم، د هغې دغه به کوم. زه د اکثریتي دین په هکله به هم چې دی نو دغه یم چې یاره یو تنظیم چې دی هغه په دې داسې دغه کې لاسو کې دی چې هغه د اکثریتي دین خلاف دی. یو تنظیم چې دی نو هغه په داسې حالاتو کې راوچت شوی دی چې هغه که خدای مکه ناکام شو، نو پښتنو زړونه به د راپاسېدو نه مات شي. زه چې دی نو زه به کله چې دی په دې خفه شم. دا خو ګورئ 2000 زما په خیال چې 11 یا 12 یا 13 کې چې دی تاسو وګورئ چې زه په افغانستان ټلویزیون ما دا بار د دې دغه کړی و چې یاره داسې یو دغه په کار ده چې هغه مونږ د لرو بر د تړونو د یو بل پوښتنې دپاره راپاسو، دغه دپاره راپاسو. مونږ به ډېر د وژنو دپاره به چغې سوري ویستې، خو چې کله نه نور خلک راپاسېدل دغو شول، مونږ دا بیا مونږ خپلې ژبې ته زیات توجه بیا ورکړه، په خپله ژبه کې زده کړې طرف ته مونږ توجه ورکړه. نو مونږ چې دی نو په دې نیت نه دي کړي چې یاره په دې نیت مو کړي دي چې خدای مکه دا سیس که ناکام شو نو بیا به پښتانه چې دی نو هغه نه راپاسي. دا سیس که د غیرو د په لاس کې ورغو نو د پښتانه به بیا چې دی نو زړه به یې مات شي د راپاسېدو نه. زه وینم چې اوس رو پښتانه په دې را دغه شول چې یاره مړه دا خو بس تشي چغې سوري دي، نور څه پکې نشته دی. نو دا ما چې بار وی چې یاره یا ملګرو زموږ وی چې اسلام آباد ته تلک پکار دی، نو په دې کې یو ډېر لوی دا خبره ما دلته کې دغه تحریک مشر سره هم کړې وه چې یا د ارمان لوډي په وفات نه یو د ښخېدو نه یو ګنټه 2 ګنټې مخکې په دې ما یو ټویټ کړی و ملګرو چې دی نو رسولی هم چې د دغه چې دی مړی چې دی نو اسلام آباد ته د راوړو کوشش دې وشي. تش د راوړو کوشش کوم شوی وی نو ډېر زیات کار به شوی و، خو د بده مرغه مونږ چې دی نو نه په خپله عمل کوو په یو کار باندې، او نه چې دی نو هغه د بل مشورې ته ګورو. خو دا خبرې چې بیا کله منځ ته راځي دا ټولې نو انسانان یو ذهن ته داسې راځي چې ولې څه چلو مخکې کنټینر هم پردی و، مخکې چې دی نو هغه دونه وسایل هم نو، دونه ملګري هم نو، د پلانې دنګړی په اسلام آباد کې ناسته اسانه وه. نن چې دی نو ملګري خپل ډېر دي، کنټینر هم شته، دغه هم شته، وسایل هم شته دی. په اسلام آباد کې بیا ولې د اسلام آباد ته تلک خبرې ونه شوه په دې سیز کې پرشر بعضې څیزونه په پرشر ژوندي وي. دا چې څومره وخت مونږ ځان ته اخلو که نه نو دومره وخت مونږ بل ته هم ورکوو.
بعضې خبرې چې دی نو په مخامخ په داسې نی کول پکار خو چې تاسو مجبوري کوي مونږ نو لازم ده چې بیا مونږ دغه کوو. اوس چې تاسو په خپله ځان ته وخت غواړئ تاسو بل ته هم وخت ورکوئ او چې بیا ورو هغه ګیره چې تنګېږي نو خامخا بیا هغه شی پاتې نه شي چې کوم پکار دی. زمونږ تحریک چې دی ډاکټر خان تحریک چې دی نو دا خو د یو دغه نه شروع شوی د یو لال نه او دا لالونه چې دی نو راجمع کول دي راجمع کول ورو مونږ چې دی نو زمونږ طریقه کار بل دی. ستاسو طریقه کار هغه دغه نه و د مخکې نه و. پکار دا وه چې په دې کې د مشورې شوی وی په دې کې چې دی نو په مشورو عمل شوی وی نو ځکه چې که اهمیت نه ورکوو نو اهمیت بیا غوښتلم چې دی نو نه دي پکار نو لږ ډېر اهمیت په یو بل ته ورکول پکار وي د خبرې ته اهمیت ورکول پکار وي. مونږه صحیح ده چې ملګري به بعضې په پارلمان کې ناست دي بعضې به دغه دا چغې سوري چې دی دا یاد ساتئ ګورئ د دې دغه خلاف پلانې دیګړې دا خو په پارلمان کې چې دی نو ما د ډېرې مودې نه اورېدلي دي اورم او دغه کوم داسې نه کېږي څه لای عمل به تیارول غواړي څه ځکه وایم چې مشوره چې دی دا خو بده مرغه چې اهمیت چې دی نو هغه زما په خیال چې په خپله جولۍ کې اچول او د بل ته په سپکه کتل د بل هغه کول دا زما په خیال د پښتون قوم سره ظلم دی. پښتون قوم چې دا پاتې راغلی دی اوسه پورې دی چې په هغه طریقونه راوچت شوي دي او بیا ورو دغه شوي دي نو هغه همدغه وجه ده چې موږ اهمیت نه دی ورکړی مشرانو ته. د هر قبیلې مشر ته پکار دی د هر قوم مشر ته پکار دی چې اهمیت ورکړو قدر یې وکړو د هر تنظیم مشر ته چې دی پکار دی قدر وکړو د خپل چاپېرو خلکو ته وګورو چې یاره یاد ساته چې یو کس چې دی نو هغه په خپل ملګرو باندې پیژندلی کېږي. اوس کتل اوس په خلک ګوري که نه چې یاره ستا چاپېر چل کې څنګه ملګري دي څنګه خلک دي د کم دین د کم سوچ د کم فکر خلک دي. که ستا په چاپېر چل کې داسې خلک وي داسې سړي وي داسې زنانه وي چې هغه وایي چې یاره مونږ ستاسو په مرضۍ ژوند نه شو تېرولی نو هغوی ته خو سبا مونږ هم ویلی شو که نه چې تاسو زمونږ په مرضۍ ژوند نه شئ تېرولی نو مونږ خو هم ستاسو په مرضۍ ژوند نه شو تېرولی. نو دا یو ډېر دغه خبرې دي په دې باندې ټولو ملګرو ته ټول دغه ته چې دی نو خبرې کول پکار دي ناسته پکار ده. تاسو چې مونږ هر چېرته راغواړئ مونږ راوغواړئ مونږ سره کښېنئ مونږ ستاسو هر سختې خبرې ته هم تیار یو. نواز غورځنګ یو ملګري بیا کمنټ وکړو څنګه یورپ ته څه اراده لرئ دلته ډېر پښتانه تاسو د کتو په انتظار دي. نواز غورځنګ وروره هر ځای ته چې دی نو اراده لرو هر ځای ته چې دی نو انشاءالله چې د یو څو ورځو کې چې دی زمونږ ملګري یو څو چې دی نو مشر دغه زه خو خیر نه خو دغه ته دوبۍ ته هم روان دي د هغه ځای ملګرو سره څه ناستې دي نو مختلف خالو تیر دې نه مخکې یو میاشت مخکې چې د قطر دوره وه نو کېږي ملګري خو دغه دي او ستاسو مینه ستاسو دغه په سر سترګو الله دې وکړي چې ډېر ژر تاسو سره لیدلو شي د هغسې خلکو سره لیدلو شي. مونږ د هر فکر د هر دغه سره ناستې ته تیار یو. مونږ چې په څه کې غلط یو یا مونږ پرې نه یو پوه مونږ په سر سترګو هغه بدلولو ته تیار یو. ملګرتیا کوو مونږ خو د پښتون قوم د یووالي امن او پرمختګ دپاره هر څه ته تیار یو. عمر خیل افغان وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب د نارونو څه نه جوړېږي او عمل پکار دی. عمر خیل افغان صاحب نارې به هم خیر دی وهو خو به هم څه ناسې کوو هغه بس هغه د سختې نه خلک چغې سوري وباسي خو عمل ډېر اهم دی ډېر سوچ ډېر په دغه طریقې سره چې دی نو عمل پکار دی او کوو به که خیر زه خو یم چې موږ نه ډېر داسې پښتانه چې دی نو په دې په وخت
او په وسایلو او په مواقعو ضایع کولو کې بس ډېر زیات تکړه دي. الله تعالی دې په موږ پښتنو باندې رحم وکړي. سلامونه وایي ملګري، تاسو ته دعاګانې کوي. ټولو ملګرو ستاسو د سلامونو او مینو یو جهان مننه. الله مو تل ښاد او بال لره. تمه ده چې تاسو به زما په دې خبرو پوه شوي او دا نظریه به تاسو پې ځان پوهوئ او زموږ د ملګرو ته به هم یادوئ چې یاره دې نظریې نه اوري نه نو مننه به یې وي.